السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. هیله ده تاسو ټول به روغ او جوړ او همدارنګه د صحت جامې په هم په تن وي. زه بلال احمد نظري یم. نو زموږ د نن ورځې ویډیو چې ده هغه هم د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو د یو موبایل اصلي یا هم دوم معلوم کړو او یا هم د سکرین په اړه معلومات پیدا کړو یا هم د موبایل په اړه معلومات پیدا کړو چې یعنې څو جی بي دي، څونه حافظه لري، ریم یې څونه دی، څومره تیزوالی لري، څومره دغه څه ورته وایي څومره د سکرین ډسپلې یې څومره ده، همدارنګه د سکرین اولو دوه مۍ ګرده شیانې موږ کولی شو چې چک کړو. نو د ټولو دمخه به موږ او تاسې راسو د موبایل فون خواته. موبایل فون یعنې تاسې وینئ دغه ډایل، تاسو به ډایل ور ووهئ. همدارنګه به په ډایل کې تاسې اول کوډ چې موږ غواړو موبایل سیم کارټونه معلوم کړو چې یعنې څو سیم کارټه دی، یعنې یو سیم کارټ دی، دوه سیم کارټه دی، دا به معلوم کړو. نو د دې دپاره موږ خپل کوډ لرو *0 همدارنګه تاسې وینئ دا یو سیم کارټه دی زما ټلیفون، یعنې ایمي یوه ایمي ورته نوشته ده او دا اس ان هغه خپل کوډ دی، دا ایمي یوه ایمي ده. کله چې دوې ایمیانې هغه دوه سیم کارټه دی او چې یوه ایمي هغه یو سیم کارټه دی. او همدا رقم بل کوډ دی چې په هغې کې موږ کتلی شو چې د موبایل سپیکر و، وایبریشن و، ډسپلې و، شیان یې وګورو. نو هغه دپاره موږ *0 دا هغه کوډ دی. په دې کوډ کې موږ د سکرین ډسپلې هم کتلی شو، د سکرین رنګونه هم کتلی شو، خاموالی او تیزوالی هم کتلی شو، یعنې د سکرین ټکي هم کتلی شو، سکرین باندې ټکي شته نه شته، او همدارنګه نور شیان هم. نو ټول دمخه دلته وینئ ریډ ورته نوشته، یعنې کله چې موږ دا ریډ دی به سره رڼا کیبل رقم رڼا وکړي نو دې ډسپلې خرابه ده. نو دا وینئ ریډ دا د سره رڼا یې وکړه، همدارنګه ګرین دا زرغونه رڼا یې وکړه او بلو شنه رڼا یې وکړه. نو د دې سره موږ که غواړو چې د موبایل سکرین وګورو چې کوم ځای خو بې چاپ یا هم ټکي نه لري، نو د چاپ او هم ټکي دپاره موږ ریسیور ښی کړ. ریسیور چې موږ ښی کړ موږ ته سپین سکرین په لاس راکړي. دا تاسې وینئ سپین سکرین یې په لاس راکړي چې په دې کې نه ټکی شته نه هم کوم بل څه شته. همدارنګه به د پنځم کې به وایبریشن نوشته دی. وایبریشن چې موږ کله کښېکاږو وایبریشن د ټلیفونه ریږ دی، یعنې ټلیفون چې کله زنګ راسي ریږدېدا یې کار کوي که نه کوي، یا هم کله تاسې پر زنګ درولي اواز یې ورکښته کوي زنګ راسي دی نه ریږدي، هغه یې وایبریشن خراب. وایبریشن موږ دلته کتلی چې پر 5 نمبر باندې دا وایبریشن دی چې موږ یې کښېکاږو سکرین به بند شي خو موبایل به ریږد واخلي، یعنې وایبریشن به شروع کړي. موبایل که وایبریشن نه کوي وایبریشن یې خراب دی. همدارنګه ډیمینګ دی پر 6 نمبر. ډیمینګ چې موږ کله وکښېکاږو د ډسپلې معلوموو، یعنې که کله موږ پر دا سکرین باندې پورته ګوته تېره کړو ډیم سي چې راکښته کړو بېرته رڼا پیدا کړي، ډیم سي رڼا پیدا کړي. تاسې وینئ د لاین د خوا څخه رڼا کموي، لوړې خوا څخه رڼا بېرته تېزوي. دا ټلیفونه ډسپلې دي، یعنې کله سینسر هم د دې څخه کار اخیستلی شي. او همدارنګه میګا کیمرا یعنې غټه کیمرا د ټلیفونه غټه کیمرا چې دا موږ میګا کیمرا کښېکاږو او د شا کیمرا راخلاصه شي. او همدارنګه په دا بل کې پر دا 7 نمبر باندې سینسر، یعنې د موبایل سینسر ګورو. کله چې موږ زنګ ووهو ټلیفون مخ بندوي او یا هم نه بندوي. ځینې وخت ځینې موبایلان چې زنګ ووهي ټلیفونه رڼا نه بندوي، رڼا یې دغسې چالانه وي او هغه ګرده شیان په دغه سینسر کې معلومیږي. نو د سینسر د لارې وینئ سینسر موږ داسې کتلی شو سینسر مو کله کښېکښلي سینسر کې موږ ته دغه رقم صفحه راخلاصه. د دې دپاره د مخ د کیمرې بغل ته دلته د سینسر دوه ټکي دي. سینسر دی چې موږ کله لاس ور نږدې کړو هغه زرغونه علامه ولګي، یعنې دا سینسر جوړ دی، او که زرغونه علامه نه ولګي دا سینسر خراب دی. همدارنګه ټچ دی پر 8 نمبر باندې چې دی هغه ټچ دی. ټچ موږ څنګه پر 9 نمبر باندې ټچ دی هغه موږ څنګه کتلی چې ټچ موږ کښېکاږو نو موږ ته به داسې صفحه راکړي. دا صفحه به موږ ټوله داسې په ګوته ګورو. وینئ یعنې کوم ځای که کار نه کوي هغه ځای خالي پاتې کېږي، او که ټوله کار کوي نو هغه همدارنګه ډکېږي. د دې ټچ ټوله سم و. همدارنګه ټي اس پي هوینګ دا
د دې سره موږ هېڅ کار نه لرو. همدارنګه دا سلیپ دی، سلیپ چې موږ ورکښېکاږو په سلیپ کې موبایل بیده شي، یعنې داسې شي لکه کمپیوټر چې هایبرنیټ شي دا رقم شي. او همدارنګه سپیکر دی، دا کوم سپیکر دی دا غټ سپیکر معلوموي، د شا دا غټ سپیکر نه دی، د میوزیک او دغو شیانو دپاره چې دا موږ کښېکاږو. ګورئ دا سپیکر و او په دا رقم کې موږ دا سب کی وینو. په سب کی کې بیا موږ د موبایل ټول سویچان کتلی شو، یعنې پاور سویچ، والیم سویچ، سینټر سویچ، بیک بټن و دا کته شیانې موږ کتلی شو. چې دا سب کی ورکښېکاږو وینې اوس زه پاور سویچ ورکښېکاږم، پاور سویچ ورکښېکاږم وینې سره رڼا یې وکړه. همدارنګه بیک بټن چې ورکښېکاږم دا د پینک یعنې هم شرشایي رڼا یې وکړه. همدارنګه سینټر بټن چې ورکښېکاږم ګورو چې دا کار کوي که یا شنه رڼا یې وکړه. همدارنګه دا بل د بیک بټن دا بله خواته پاپ بټن دی، دا چې ورکښېکاږم همدارنګه زیړ. او والیم بټن اوس دا لوړ چې ورکښېکاږي سپینه کوي او لاندې هم زرغونه کوي، یعنې دې ټول سویچان کار کوي او سم دی. همدارنګه فرنټ کیمره چې ور ووایو د مخ کیمره را خلاصېږي، دا هم د مخ کیمره ده. او دا لیډ په ځینو موبایلانو کې او ځینو کې نه وي. لیډ د موبایله غمي ته وایي یا هم روښنایي ګروپ ته وایي. کله چې موږ چارج ته بسته کړو دا ګروپ ولګوي، کله هم د چارج راخطا ګروپ ولګوي، میسج راشي موږ ته ګروپ لګوي. همدارنګه په ډېرو شیانو کې د لیډ څخه کار اخلي. لیډ یې موږ ګورو چې یعنې د دې رنګونه سم دي، فعاله دي، کار کوي، نیک نو د دې لپاره موږ لیډ کښېکاږو. په لیډ کې وینې ریډ دی کار کوي. همدارنګه داسې ګوته پر تېره کوي، ګرین شو ګرین هم کار کوي، بلو شو بلو هم کار کوي. او همدارنګه اینډ کار خلاص شو. او په دې کې دا نور شیان دا ځینې شیان په دې څخه موږ کار نه اخلو، خو بیا هم په ځینې ځایو کې کارېږي، خو په ډېر څه او په ډېر دغه کې انسان ته په کار نه ورځي. او همدارنګه دا هم د موبایله ځینې مشخصات شوه. او د دې په ایسته اول مو هغه ایمې وکته، دوم مو دا د موبایله شیان وکتل چې یعنې کوم شیان یې خراب دي کوم سم دي.